درنو ملګرو سلامونه. کله کله که ستاسو پام وي فیسبوک کې ځینې خلک پوښتنه کوي وایي پښتو کې کمیس ته څه وایي. کمیس هم په خپله پښتو دی. دا ټیک ده چې له عربي قمیس نه پښتو سوی یا مفغن سوی، یعنی عربي کې قاف میم یې سواد دی او پښتو ته دا بیا په کاف میم یې سین سره بدل سوی. خو پښتو کې موږ نور نومونه هم کمیس ته لرو. یو خو ډېر مشهور دی، وایي ختم زنځیري دوړه یې نه سمه، و مورې درځمه بل قدم اخیستی نه سمه. دې کې دا خط چې دی دا کمیس ته وایي. همدا سندره په کمیس پسې جوړه ده، خو کمیس په ځای وایي خط، یعنی کمیس. نو یو نوم یې دا خط څه چې سندرو شعرونو کې هم راغلی، ما خو همدا یوه مشهوره سندره یاد ده. بل دغه چارسدیل ورته خلک چې دي دوی پیپنۍ هم کمیس ته وایي. یو بل ملګري نه د مردان دی زما په خیال، د هغه نه ما یو بل نوم اورېدلی وي، یا ممکن همدا پیپنۍ مې ترې اورېدلی او رانه هېر وي. زما نن زړه ده چې په دې خط درته ډېرې خبرې وکړمه. اوس یو چا سپین کمیس وایي سپین خطی دی یا تور خطی دی، یعنی تور کمیس دی. او که جنۍ وي یا ښځه وي وایي سور خطی ده، یعنی سور کمیس ده. شین خطی ده معنا شین کمیس ده. پر دې سربیره د خط جمع خطي سوې او خطونه هم ځینې خلک ورته وایي. خو بیا خطي چې دي کالو ته هم کارېږي. اوس که څوک پوښتنه وکړي چې بنګه چیرې ده، نو وایي چې خطي مینځي، یا یې خطي اوبو ته وړي دي، یا یې خطي توی ته وړي دي. مطلب یې دا نه وي چې کمیسونه یې وړي، نه، وایي جامې یې وړي دي. خط یا خطي پر همدې کالوی سربیره نورې معناوې هم لري. که د عزت او بې عزتي خبره سي، بیا همدا خطي هم د عزت په معنا کارېږي. یو څوک د چا ته اخطار ورکوي، ورته وایي چې که سمیږې سم شه، که نه خطي به دې وباسم، یعنی بې عزته به دې کړم. یا مثلا یو کس وایي چې خطي مې وختې، یعنی بې عزته سومه. دا یې بله معنا سوه د خطي. کله چې ځینې پښتنو کې ناوې پسې ثبات او را راځي، نو په دې بیګا باندې دې ناوې ته جامې یا خطي برابروي. نو دا ماشومان ځي شاوخوا کلیو کې یا کورونو کې، نو ځینې ښځو ته بلنه ورکوي، وایي زموږ کور ته راسئ، پلانۍ ودیږي، نن یې خطي څیرو. خطي څیرل همداسې و چې دغه ښځې راځي ګاونډۍ یا د نږدې کلیو، بیا هملته دا د جنۍ چې کومه ودیږي مورې وي، نورې د کور ښځې وي، دا جامې راخلي، بیا هغه ورته یو ډول جامې جوړوي. ځینې لهجو کې چې دا کمیس ته خط هم نه وایي، دغه یو دود پکې شته، او څه ورته وایي خطي څیرل. چې دا کوم خلک کمیس ته خط وایي، دوی پرتوګ هم بولي، خو پرتوګاښ ته بیا بګه وایي، بې ګاپ هې بګه، جمع بګې سوې. بل داسې ویل کېږي چې په کال کې مار یو ځل دغه د خپلې څرمنې پوټکی خپله غورځوي، ترې وځي، یعنې له سر نه نیولې تر اخره یې دا پوټکی وغورځېږي تر لکۍ پورې. نو دا هم داسې جالو ته ورته نری دغه ده، پوښ ده. دې ته هم خطه وایي، وایي د مار خطه ده یا د مار خط دی. ځینې خلک بیا همدا په سترګو هم وهي، وایي د سترګو نظر لپاره ښه وي. او چې خبره په خط او کمیس یا کالوی ده، نو دې ته بیا موږ او تاسو څه وایي؟ واسکټ. څوک ورته صدرۍ وایي. نو که همدې ته هم واسکټ ته، صدرۍ ته یا بګې ته تاسو بل نوم لرئ، زموږ سره یې شریکولی شئ. بل که په دې تړاو در سره شعر وي، لنډۍ وي، متل وي، کیسه وي، دا هم که دلته ولیکئ لا به ښه وي. ښه وخت.